دا رایبوسوم به مسنجر RNA باندې د کیپ په برخه باندې نښلي چې یو لارج سب یونټ او بل سمال سب یونټ دی. دغه رایبوزوم به بیا مسنجر RNA باندې د پولی A ټیل طرف ته حرکت پیدا کوي. دغه رایبوزوم درې برخې لري چې یو برخې ته E، بلې ته P او بلې ته A وایي. صرف د یادولو لپاره A برخه یعنی اټیچمنټ دلته هغه ट्रांसफर RNA अटैच की अमाइनो एसिड सर ई बरखा यानी एक्सिट और पी बरखा पोली पेप्टाइड दलता का पॉलीमराइजेशन की राइबोसोम बा देखो द पोली ए लकई तरफ ता हरकत कई और खपल हरकत के बाद दा tRNA राखली और द अमाइनो एसिडونه बा सर रावځای کوي د سی فنکشن به کوي لکه د یو فابریکې غوندې د امینو اسیدونو یو ترتیب به منځته راوړي. ګوره موږ مخکې ویلو چې دغه tRNA د نیوکلیوټاید څخه جوړ دی هر یو RNA، خو دغه یو برخه د tRNA هغه مشخصه ده. هر یو tRNA دغه برخه مشخصه لري چې په tRNA کې دلته ورته بیا انټي کوډان وي او دغه برخه بیا په mRNA کې د کوډان په نوم باندې یادېږي. دغه درې نیوکلیوټایډونه mRNA هم د نیوکلیوټایډونو څخه جوړ دی. د مثال په ډول که د tRNA دغه برخه دلته یعنی انټي کوډان TCG وي او دلته په مسنجر RNA کې کوډان برخه UGC وي، نو بیا کولی شي چې دغه tRNA د دې مسنجر RNA د کوډ سره میچ شي او دلته راشي د مسنجر RNA سره ونښلي، خپل امینو اسید دې خوا راوړي، دې ته میچینګ وایي. او بیا دغه tRNA چې دلته رالی خپل امینو اسید د ځان سره راوړو دا به پی سایډ ته انتقال شي او امینو اسید به دلته ځان څخه پرېږدي او بیا به ای سایډ په ذریعه باندې د دې ځای څخه وځي tRNA به لاړ شي. همدغه شانتې هر یو RNA چې کوډونه سره میچ کوي، کوډان او انټي کوډان میچ کیږي، هغه به راځي دلته او خپل امینو اسید به پرېږدي او د ای سایډ په ذریعه باندې به وځي او دغه رایبوزوم چې کوم دی دا هم داسې حرکت کوي او هر یو امینو اسید چې دلته پاتې کېږي دغه امینو اسیدونه د یو بل سره یوځای کېږي او داسې یو اوږد پولي پیپټاید به دلته هم سره په لاس باندې راځي. دې مرحلې ته ټرانسلیشن وایي. ټرانسلیشن هغه اصل خبره چې موږ دلته کول غواړو هغه مطلب چې رایبوزوم مسنجر RNA ټرانسلیټ کوي یا ترجمه کوي د پروټینز په شکل کې. صرف تاسو د معلوماتو لپاره دغه پروټینز کولی شي بیا بیرته په امینو اسیدونو باندې بدل شي او دغه امینو اسیدونه بیا بیرته پروټین جوړولی شي. یعنې مطلب مې د خبرې دا چې د امینو اسیدونو څخه پروټین او پروټین څخه امینو اسیدونه لاسته راتلی شي. دغه پروټین چې دلته جوړ شو دې باندې نورې مرحلې هم سرته رسیږي او بیا هغې ته پوسټ ټرانسکریپشنل فیزز یا سټیجز ورته وایي. هغې نه وروسته دغه پروټین یو وظیفې ته یا د انزایم په شکل یا بل د پمپ په شکل هر یو ډول لپاره چې جوړ شوی هغه سرته رسوي. د دې پروسس د ښه واضح کولو لپاره یو شارټ انیمیشن هم دلته موږ پلی کوو چې دغه ټرانسلیشن مرحله څنګه کېږي، تاسو یې وګورئ. ګوره دا رایبوسوم دی، دا A سایډ دی، دا P سایډ دی او سره دا T سایډ دی. اولنی ټرانسفر RNA چې میثیونین لرونکی امینو اسید دی دا د P سایډ سره یوځای کېږي، بیا نور چې کوم راځي هغه د A سایډ سره یوځای کېږي. نو ګوره دلته اوس دا بل ټرانسفر RNA چې راغلی دا د لایسین امینو اسید لرونکی دی. دې پروسس ته الانګیشن وایي. هغه اولنۍ مرحله چې تېره شوله چې په هغې کې مسنجر RNA او رایبوزومونه رایوځای شول سره او اولنۍ ټرانسفر RNA دغه ټول کمپلیکس چې جوړ شو هغې مرحلې ته انیسیشن وایي. یعنې موږ داسې ویلی شو چې دغه د پروټین سینتیسس ټرانسلیشن مرحله چې کوم ده دا د انیشیشن او پرولانګیشن او ټرمینیشن پروسس باندې ویشل کېږي. اولنۍ مرحله انیسیشن وه، دویمه مرحله اوس الانګیشن ده. ګوره چې دغه الانګیشن مرحله څرنګه سرته رسېږي. دویمه امینو اسید د A سایډ سره ونښتې ده. دلته ګوره اوس دغه اولنی ټرانسفر RNA به د P سایډ نه A سایډ ته لاړ شي او دغه بل ټرانسفر RNA به د A سایډ نه P سایډ ته لاړ شي او دغه دواړه امینو اسیدونه به سره راوځي. د لارج سب یونټ دغه کار چې دغه امینو اسیدونه سره راوځای کوي دې ته پیپټیډایل ترانسفریز اکټیویټي وایي. ګوره یو امینو اسید راخلي
د پی سایډ کې چې کوم ټرانسفر نه د دې امینو اسید راخلي په ا سایډ کې چې کوم ټرانسفر نه د امینو اسید سره نخلي او نخلي او بیا د امینو اسید چې اوس بیا د ټرانسفر نه چې امینو اسید نه لرونکي دی د ای سایډ ته راځي ای سایډ ته او د ای سایډ نه وروسته بیا همدغه شانتي بهر وځي ګوره چې څرنګه کېږي دغه پروسس چې دغه آرنېګان دغه ټي آرنېګان خپل ځایونه بدلوي خپل سایټونه بدلوي دې پروسس ته ټرانسلوکیشن ټرانسلوکیشن صورت ونیسي همدغه پروسس مو اوس هم دغسې دوام ونیسي مخکې دې پروسس ته بیا چې دې ته الانګیشن پروسس وایي elongation factor بل راغلی دا elongation factor په پروکریاټک او یوکریاټک حجراتو کې فرق کوي په پروکریاټکس کې elongation factor G دی او په یوکریاټک کې elongation factor 2 دی دا elongation factor 2 بیا د مختلف ډول ټاکسونو په ذریعہ باندې انهبیټ کیږي یعنی پروتین جوړېدل نه کیږي دا پروسس هم دغه شانتي کیږي ګوره او یو امینو اسیدونه په خپلو کې هغه د کوډان په ترتیب سره یو ځای کیږي ګوره یو لوی پروتین چین منځته راوړي په اخره کې بیا یو داسې کوډ راځي چې وګوره هغه دی راغلی هغې ته سټاپ کوډان وایي سټاپ کوډان هم سره درې دانې دي یو یو جي ای دی یو یو ای ای دی او یو بل یو ای جي دی که چېرته دا راشي نو بیا دلته دغه ټرانسلیشن ټرمینیټ کېږي او دې پروسس ته ټرمینیشن وایي نو سره په اخره کې یو پروټین جوړ شي دلته بیا دا پروټین خپله وظیفه په حجره کې ترسره کوي ګوره دلته هر څه څرنګه ختم شو